ایران افغانستان هغه ځای ته ورساوه چې د ایران په شان هېواد ورته هم محتاج شو. درنو لیدونکو ستړي مشئ. ایراني رسنۍ ایراب راپور ورکړی چې په کابل کې د ایران استازي له افغانستان نه د غوښو وارداتو ته لیوالتیا ښودلې. نوموړي په دې تړاو د اسلامي امارت د واکمنۍ د کرنې او اوبو لګونې وزارت له مرستیال صدراعظم عثماني سره لیدلي او خبرې یې ورسره کړي دي. د نوموړي هېواد استازي همدارنګه له افغان سوداګرو غوښتي چې د روان زېږدیز کال د ایران ایکسپوس په نندارتون کې ګډون وکړي. علیرضا بیګدلي ټینګار کړی چې دغه اقدام کولی شي د دوو هېوادونو اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي. ښاغلي بیګدلي ویلي ایران چمتو دی چې په افغانستان کې د اوبو لګولو په عصري سیسټمونو کې پانګونه وکړي. ورته مهال د یادې واکمنۍ د کرنې او اوبو لګولو وزارت مرستیال صدراعظم عثماني د نوموړي له وړاندیزه هرکلی کړی او ویلي دي چې ایران ته د غوښې صادراتو په اړه یې ارزونې روانې دي. خو د کرنې او اوبو لګولو وزارت لخوا بیا په خپرې شوې خبرپاڼه کې د دغه ایراني استازي له خولې راغلي دمګړۍ د امریکا په څېر له لرو پرتو هېوادونو څخه غوښه رالېږدوو، خو موږ غوره ګڼو چې دغه توکي له خپل ګاونډي هېواد افغانستان څخه وپېرو. خو د نوموړې ورځپاڼې په راپور کې بیا په دې تړاو څه نه دي راغلي. تر دې وړاندې د خوراک او کرنې ادارو چارواکو ویلي وو چې افغانستان د چرګانو په ګډون شاوخوا 43 میلیونه څاروي لري او هر کال 6.7 میلیارد ډالر عاید ترې راټولوي. جګړې، وچکالي او اقلیمي بدلونونو د مالدارۍ فعالیتونه لږ کړي دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.